ملګرو نن غواړم چې یو داسې اپلیکیشن در وښیم هغه کې تاسو انګریزي ژبه، اردو ژبه، فارسي ژبه چې هره ژبه ستاسو زړه غواړي هغه زده کولی شئ. نو اول د وارې به راسو پلی سټور ته. پلی سټور ته چې رالو نو دلته به لینګو په نامه دغه ولیکو، د لینګو په نامه LINGO. دا چې موږ ټیک کړي اوس یې راپورته کوي. دا دی راپورته کړي، دغه دا نه دی لینګو، دا دی. دا خو ما انسټال کړی، تاسو دغه انسټال کړئ. اوس دا ما انسټال کړی دی. اوس ترتیب یې در ښیومه چې سره کوم انګلیس ژبه پکې انتخاب کړو او زموږ ژبه خو پښتو ده، پښتو ژبه هم پکې کې ده. نو اول د وارې به راسو دلته درې ټکي دي په دا پای کې چپه خواته لوړ. نو اول سر راځي یور لنګویج، دلته په خپل ژبه کښېږدو خو د مخه پرته ده ژبه د تاسو ته پیدا کوم. پښتو ژبه به پیدا کړو، پښتو ژبه دا د پیدا سوله. برته به راسو، برته به ډکشنري لنګویج، دلته به بله ژبه انتخاب کړو چې هره ژبه تاسو زده کوله صرف یې دلته انتخاب کړئ. زه به ما انګلیش انتخاب کړئ، که اردو زده کوو بیا لاندې راسئ اردو پیدا کړئ. اردو ژبه دا هره ژبه چې ستاسو خوښي، خو زه انګریزي ژبه زده کوم. بیا راځو سبقان یې شروع کېږي. نو بیا د دې سبقان دا لغات در ښیي، دا د جملو په ترتیب یې در ښیي. زه یې د لغاتو والا ورډ اول درس یې دا دی. اول درس یې شروع کوم. ما ته اول د وارې فعلونه راشي، بیا به دلته راسم سبق به شروع کړم. اوس اول دا د سبق دی، دغه یې وخت دی چې موږ دا په څونه وخت کې زده کوو. دا پلی معنا لوبه، اواز یې هم درته وایي چې کله سپیکر لوړ کړئ په اواز یې هم درته. بیا راځو مخ ته نیکسټ وکړو، د هغه په اواز یې هم راته وایي. ته به راسو دا په اواز یې هم دا ټول راته وایي. دا ټوله فعلونه دي اول سبق کې. مثال دا چې مو زده کړله، بیا راځي دا دوم دانه امتحان ورکوو. اوس دا یې راته وایي رایټ معنا لیکل، دا دی. اوس بیا دا ټاک یې راته ووایه، زه دلته په لفظونو کې پیدا کوم TALK. اوس یې ډرینک اوس وایي چې د دې معنا څه شته، زه ورته وایم څښل، دا معنا څه. بیا راځي پلی لوبه، دا به پیدا کوو. سپیلینګ بیا ورکوو. سره کول ته څه وایي، ډو وایي، دلته یې پیدا کړه. دلته په اواز درته ووایه ته بیا دلته به درته پیدا کړي. یعنې دا ټوله دا ترتیب دی تر پایه پورې. دا امتحان دی. بله چې ننوتل یوازې دغه دی. کړي دلته نتیجه راته راباسي چې مثلا 100 مو که مو هر څونه سم جوابونه ورکړي وو دلته به مو فیصدي یا پرسنټیج پوره وي. بیا که راکړه دا درسونه ټوله پوره کېږي. اخره کې د دې ښېګڼه دا ده تا ته سرټیفیکیټ درکوي، سند درکوي چې کله ته دا هره ژبه زده کړې د هغه سند درکوي. اوس دغه سند دی. دی ستا څخه 300 امتحانه اخلي، 300 امتحانه. بیا ته دا ترلاسه کولی شې چې کله ته دا ژبه زده کړې دغه سند درکوي. موږ غواړو چې ستاسو سره د موبایل د سافټویر په برخه کې مرسته وکړو. نو هیله کوم چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب او لایک او شیر یې کړئ.